السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، د منیت المصلي یا د نورو کتابو کوم وینا چې روانه ده، منیت المصلي خو پای ته ورسېدل. نو د ټولو څخه دا غوښتنه کوم، ممکن انسان دی عاجزه دی، الفاظ خطا سوي، د لفظ معنا مې پر خپل ځای باندې نه ورکړې، مسله غلطه سوي، خو بیا دغه سبقان چې موږ ویل یا مې وویله، دا د هغه طالبانو دپاره وه چې ابتدا د دوی ویل سبقه شروع وه، د دوی دپاره ډېر د صورت د مسلې موږ کې جوړ کړی نه دی چې صورت د مسلې دا دی د ده دپاره، خو ډېر دا کار مې په دې کې کړی نه دی. نو که چیرې یو دی غلطي کې راغلی وي چې هغه ستاسو د فکر څخه غلطه وي، نو بخښنه پر دې باندې غواړم. انسان دی عاجزه دی، الله تعالی دې اول عفو راته وکړي پر دې باندې، بیا ستاسو د ټولو څخه عفو غواړم. او دویم، د ټولو څخه د دعا درخواست لرم، د ټولو څخه دا غوښتنه کوم چې دعا راته وکړي د الله جل جلاله د رضا دپاره، چې زما دغه د علم سلسله چې دا کوم کار مې روان کړی دی دا جاري وساتي الله تعالی، او خلکو ته فایده په ورسېږي. د دې دپاره دعا راته وکړي چې دا زما دپاره او زما د مور او پلار دپاره او زما د استادانو دپاره د خیر جاري او ذریعه وګرځېږي، او په ورځ د قیامت باندې په دغه باندې الله تعالی موږ وبخښي، په دغه وجه په دغه ذریعه باندې الله دې زموږ د ټولو دپاره د هدایت سبب وګرځوي. الله تعالی دې زموږ ټول عملونه پر خپل حکم او د خپل پیغمبر پر طریقه باندې برابر کړي. الله دې د هغه لارو د هغه کارو څخه لرې او نجات راکړي چې د الله تعالی ناخوښه دي او د الله تعالی د پیغمبرانو ناخوښه دي، د دې څخه دې الله تعالی لرې وساتي. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين.